أما بعد، قال في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زما عزتمندو قابل احترام مشران ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو نه اول د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې د عظیم عبادت توفیق موږ تاسو ته نصیب کړ. دعا کوو هغه کسانو ته چې هغه د دې عظیم عبادت نه معذور دي، یعنی مریضان دي، رب العالمین د هغې له شفای کامله عاجله ورکړي. او هغه مسلمانانو ته دعا کوو چې هغه د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي او د دې عبادت اهمیت ورسره نشته دی، رب العالمین دې هغې ته د نیکۍ هدایت وکړي او رب العالمین دې پرې رحم وکړي. زما عزتمندو، څنګه چې د هرې جمعې په ورځ د یو موضوع په مناسبت تاسو سره مخاطب کېږم، نن هم انشاء الله تعالی هغه د یو موضوع په مناسبت دا چې موږ او تاسو باندې یو نوی کال را روان دی او د دغه نوي کال په باره کې وضاحت دغه انشاء الله تعالی وکړو. د نوي کال متعلق یو څو خبرې به ستاسو په وړاندې پیش کړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ د 2023 کال په آخري ورځو کې قرار لرو او انشاء الله تعالی یو څو ورځې بعد به موږ تاسو د نوي کال 2024 په ورځو کې ورداخل شو انشاء الله تعالی. زما عزتمندو، زوړ کال تیریدل، نوی کال راتلل، د هغې په باره کې وضاحت زموږ او ستاسو د مذهب د اسلام تعلیمات هغه واضح دي. د الله د پیغمبر په وخت کې به د نوي کال آغاز کېده، نو هغې به څه کول؟ د حدیث مطابق د الله پیغمبر چې به کله نوې میاشت ولیده، د نوې میاشت په لیدو باندې به د الله پیغمبر دا دعا کوله: اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. دا دعا به کوله چې الله دا میاشت په موږ باندې پر امن د ایمان او د اسلام سره او د رحمان ذات خوشنودي او د شیطان د شر نه حفاظت زموږ نصیب کړي. دا ښه دعا ده، مشهوره دعا ده. د هرې میاشتې په ابتدا کې انسان دا دعا ویلی شي، هغه که انګریزي میاشت ده او هغه که اسلامي میاشت ده. د هرې میاشتې په ابتدا کې که هغه انګریزي میاشت وي او که هغه اسلامي میاشت وي، انسان د هغې په ابتدا کې دا دعا ووایي چې یا الله دا میاشت په موږ باندې د خیر او د برکت او د رحمت سره تېره کړي او موږ پکې د هر قسمه شرورو نه وساتي. نو په دې کې څه حرج نشته دی. بیا زما عزتمندو، نوی کال راتلل، بعضې خبرې داسې چې هغه د اصلاح قابل دي او زمونږ مسؤلیت دی په دې ځای باندې ودرېدل. به حیثیت یو خطیب، یو امام، د دې خبرې وضاحت ډېر ضروري دی چې د اسلام د نګاه نه د هغې وضاحت وشي. که نشي نو د کتمان حق به وشي، کتمان حق پټول د حق به وشي او په ورځ د قیامت به ستاسو لاس یو زما به ګرېوان وي، د الله په نسب به ملامت یو او خپل ځان ته به ملامت یو. بیا د نوي کال خوشحالي کول، د هغې مبارکي ورکول، دا صحیح نه دي. ولې صحیح نه دي؟ دې لپاره یو څو وجې دي. یو خو دا ده چې مبارکي، خوشحالي، مبارکي ورکول دا د خوشحالۍ په موقع باندې ورکولی کېږي او نوی کال راتل دا خوشحالي نه ده. ولې خوشحالي نه ده؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی کوم عمر، کوم زندګي ما تا ته نصیب کړې ده، کوم عمر او کوم زندګي الله سبحانه وتعالی ما تا ته نصیب کړې ده او د دنیا ته موږ راوړې ده. نوی کال د دې خبرې علامت دی چې په هغه عمر کې، په هغه زندګۍ کې یو کال کم شي. که یو کس د اعدام طرف ته روان وي، اعدام طرف ته اعدام کېږي او هغه ته په دې لاره کې دا خلک ودرېږي او ده ته دا وایي چې خوش آمدید او مبارک شه او کنګریچولیشن او فیسیلیټیر او پلانې، ولې ورته نور هم د اعدام ته رانږدې شو. دې څونه د اعدام ته ورنږدې کېږي او خلک دله مبارکي ورکوي، نو هغه په زړه به څه تېرېږي چې زه اعدام ته ورنږدې کېږم، ته ماله مبارکیګانې راکړې. یا په اوس وختونو کې دا ډاکټران د دې مرضونو ډېر ښه تشخیص ښیي او یو ډاکټر راولګېږي او هغه د یو مرض تشخیص وکړي او ته ووایي چې فلانې ته په دې خپل مرض سره 15 کاله ژوند کولی شي، 15 کاله بعد ته
نه پاتې کېږي. نو دا چې یو ډاکټر مریض ته ووایي او دا مریض هر کال موږ او تاسو راجمع کېږو او دله ورځو چې ورته وایي چې مبارک شه بس خوشحالي ده او آتشبازي ده ورته ولې چې یو کال تېر شو که نه هغه په زړه باندې به څه تېرېږي دا یو کال چې تېرېږي د هغه غم نور هم زیاتېږي هغه په زړه باندې دا تېرېږي چې ما سره ډېر کم وخت پاتې شو تاسو ما له مبارکیګانې راکوئ او خوشحالۍ نه کوئ. نو زما عزتمندو الغرض دا چې یو نادان او دا به د ناپوه انسان کار وي چې هغه په دې موقع باندې خوشحالي کوي یو بل له مبارکي ورکوي. ولې کوم عمر او کومه زندګي چې موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی نصیب کړې ده کوم عمر او زندګي چې موږ او تاسو د دنیا ته راوړې ده دا په هر قدم او په هر نفس اخیستو سره دا کمیږي. دا هر نفس چې موږ او تاسو اخلو او هر قدم چې موږ او تاسو اخلو په دې سره دا عمر کمیږي. نوی کال د دې خبرې علامت دی چې موږ او تاسو نور هم دې قبر ته ورنږدې شو. هغه عمر چې الله سبحانه وتعالی ما تا ته نصیب کړو چې ستا به 50 کاله عمر یې ده به 80 کاله یې ده به 80 کاله یې ده به 80 کاله یې دا 50 کاله 80 کاله او 80 کاله عمر اسې محترمه زنانه راغلې الله یسلم کوم نو دا عمر چې الله سبحانه وتعالی زما او ستا لپاره مقرر کړی دی 50 کاله 80 کاله او 80 کاله نوی کال د دې خبرې علامت دی چې هغې کې یو کال کم شي. ما له عمر مقرر کړی دی 50 کاله 2023 تېر شو 40 راغلی نو هغې کې یو کال نور هم راکم شي څونه چې زه مخې ته ځم هغومره خپل دغه ته رسېږم. نو د هر چا دپاره چې څومره عمر جوړ شوی وي مقرر شوی وي هغه په نوي کال راتلو سره په هغې کې کموالی راسي. بیا د دې مبارکۍ ورکولو د دې خپلې مواقع دي. انسانان مبارکي ورکوي یو بل ته په کومه موقع باندې کله چې نکاح وشي مبارکي ورکولی کېږي کله چې اولاد پیدا شي مبارکي ورکولی کېږي چې انسان په امتحان کې کامیاب شي مبارکي ورکولی کېږي د اخترونو په موقع باندې د عیدانو په موقع باندې مبارکي ورکولی کېږي په نورې داسې ډېرې مواقع دي چې یو انسان بل انسان ته مبارکي ورکوي. ښه کار دی دا خو ورکول پکار دي یو بل له مبارکي ورکوي لیکن د نوي کال کې خوشحالي کول د دې څه تصور نشته دی چې موږ ویو دې کې دا تصور دی بلکې داسې اعمال کول پکار دي. او دا خوشحالي نه د اسلامي کال په ابتدا کې درسته ده یو کس ووایي چې ښځه زه د انګریزي په کال په سر کې دا خوشحالي نه کوم بلکې د اسلامي په کال په شروع کې وکړم نه دا خوشحالي د اسلامي کال په ابتدا کې درسته ده او نه د شمسي په ابتدا کې درسته ده بلکې دا د خوشحالۍ موقع نه ده. څنګه چې موږ وویل د خوشحالۍ د مبارکۍ هغه خپلې موقع دي داسې اعمال کول پکار دي چې دا 2040 دا په ما باندې په داسې حال کې تیر شي چې زه پکې د هر قسمه فتنو او مصائبو نه او د مصیبتونو نه بچ شم او دا په کال پر خیر او په برکت او په خوشحالۍ سره تیر شي. که یو کس د دې کال په ابتدا کې راولګېږي او هغه په بد مصرفۍ باندې او په اسراف باندې او د الله د ناراضه کولو دپاره د دې کال شروع وکړي هغه کارونه وکړي چې هغه د الله د امرونو خلاف وي نو دا انسان په زوره د الله سبحانه وتعالی عذاب له دعوت ورکوي. یو انسان د خپل نوي کال ابتدا د الله په نافرمانۍ سره شروع کړي دا انسان به په دې کال کې څه خیر وي څه به کې برکت وي څه به کې خوشحالي وي. د کال په شروع کې تا د الله نافرمانۍ ته د هغې عذاب له دعوت ورکړه. زما عزتمندو 2023 کال کې 315 ورځې تېرې شوې 2040 روان دی په دې کې 315 ورځې په ماتا باندې را روان دي. د دې دپاره لږ فکر وکړه چې 315 ورځو کې تا څه وکړل. په دې 315 ورځو کې تا ته د الله سبحانه وتعالی ډېر زیات امرونه متوجه او د دې 315 ورځې چې را روان دي د الله سبحانه وتعالی ډېر امرونه تا ته موږ تاسو ته متوجه دي. په دې کې د حج او د عمرې اوقات شته دا فریضه د الله پوره شوې ده او که نه. په دې کې د زکات اوقات شته چې د ادا شوي او که نه. په دې کې د سرسیا د صدقې په دې کې د تهجدو په دې کې د 5 وخته لمونځونو په دې کې د روزې د تمام احکام د الله سبحانه وتعالی تا ته په دې 315 ورځو کې متوجه وو تا له دې سره څه کړي دي. بلکې د الله سبحانه وتعالی دا امر هم پکې موجود و چې حلال نفقه پیدا کول. آیا په 315 ورځو کې تا حلال نفقه پیدا کړې ده او که نه؟ دا تمام امرونه تا ته په دې 315 ورځو کې متوجه وو. نو کوم انسان چې د دې 315 ورځو قدر کړی دی عبس نه دي تېرې کړي نو هغه په دې کې کامیابي حاصله کړې ده. ولې؟ هغه د الله امرونه هم په ځای کړي دي او حلال نفقه هم پیدا کړې ده. کوم انسان چې د 315 ورځو قدر نه و کړی په 2023 کې
نو هغه انسان ناکام پاتې شوی دی. ولې الله هم ناراضه او ځان دپاره حلال کار هم نه دی کړی، وخت یې ضایع کړی دی. وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې انسانانو سره د دوو شیانو قدر نشته دی. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. د الله پیغمبر فرمایي چې دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر انسانانو سره د هغې اهمیت نشته دی، د هغې قدر ورسره نشته دی او د هغې نه په غفلت کې پراته دي. هغه څه شی دي؟ د الله پیغمبر فرمایي الصحه والفراغ، یو صحت، روغ صحت او یو وخت. و د دې انسانانو سره قدر نشته دی. کله چې الله سبحانه وتعالی تعالی روغ صحت درکړی دی او ستا اندامونه کار کوي، دا د الله له طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی. روغ صحت او ستا اندامونه کار کوي، نو دا د الله طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی. ځکه چې ته په دې روغ صحت باندې څه کولی شي؟ الله سبحانه وتعالی عبادت کولی شي په دې روغ صحت. چې مریض شو عبادت هم نشي کولی. چې کله ته ستا اندامونه روغ دي او ته روغ صحت لري، ته پې د الله عبادت کولی شي، حلاله نفقه پیدا کولی شي، الله ته ورنږدې کېدی شي، د الله د مخلوق دپاره د فایدې کارونه کولی شي. دا په څه شي باندې؟ په روغ صحت باندې. کله چې دا روغ صحت تا سره نه و، بیا ته هېڅ هم نشي کولی. نو دا دوه شیان تا سره شته دی، روغ صحت او وقت. ډېر انسانان ته چې وایي مونږ ته راشه، ما سره وخت نشته دی. ډېر انسانان ته چې وایي حج ته لاړ شئ، ما سره وخت نشته دی، وخت نه لرم. ډېرو انسانانو ته چې وایي مونږ ته راشه، مریض یم وایي نشم کولی وایي. ډېرو انسانانو ته چې وایي حج ته لاړ شه، وایي مریض یم حج نشم کولی. ولې؟ وخت د لاسه وتلی دی، صحت د لاسه وتلی دی. دا وخت او دا صحت چې الله سبحانه وتعالی تعالی درکړی دی، د دې نه فایده واخله. د دې نه فایده واخله چې الله در درکړی. موږ تاسو ډېر انسانان ولیدل روغ جوړ صحیح سلامت ښه تکړه تندرسته، چې وګورې یا په شفاخانو کې پراته دي یا په کورونو کې پراته دي او مریضان، صحتونه کار نه کوي، حج نشي کولی، لمونځ له نشي تللی، یو عبادت هم نشي کولی. داسې انسانان موږ تاسو ولیدل چې هغه په دې 2023 کې روغ جوړ او دا 2040 به د هغې دپاره اخري کال وي، الله به مقرر کړی د هغې دپاره. نو دا حالات په ما او تا باندې هم راتلی شي. نن صحت شته دی، نن روغ صحت شته دی، دې نه فایده واخله. الله سبحانه وتعالی دې هر مسلمان له روغ صحت ورکړي او الله دې موږ او تاسو د هر بد مرض نه وساتي. لیکن د دې نه فایده واخله. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي یا ابن آدم انما انت ایام. ای د آدم بچي، ستا مثال د دې ورځو په شانتې دی، ته د دې ورځو په شانتې دی. كلما ذهب يوم ذهب بعضه. يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ای د آدم بچیه، ستا مثال د دې ورځو په شانتې دی. دا یوه ورځ چې وتېره شي نو ستا یوه حصه لاړه تېره شوه. دا ورځ نه ده تېره شوې، زما او ستا هغه یو حصه تېره شوله. دا یوه ثانیه چې تېرېږي، دا یوه دقیقه، دا یو ساعته، دا یو میاشت، دا یو کال، دا یوه هفته چې تېرېږي، دا زما او ستا ختمېدل دي. اکثر موږ تاسو ډېر لوی پلانونه جوړوو، د فلاني تاریخ کې دا کار کوم، فلاني تاریخ کې 2030 کې دا، 2040 دا، د 15 پورې زموږ او ستاسو پلانونه موجود وي، دا کوم هغه کوم. لیکن دا معلومات نشته دی چې دا هر ورځ چې تېرېږي دا سفر ختمېږي، دا سفر دا ختمېږي. زما عزتمندو دا یو سفر دی چې موږ او تاسو شروع کړی دی. دا سفر موږ او تاسو شروع کړی دی او په موږ په دې انسانانو کې چا سفر زیات کړی دی او چا سفر کم کړی دی. دا سفر شروع کېږي د انسان د پیدایش نه، او د چا سفر نوی شروع شي. یو ماشوم نوی پیدا شو، د هغه سفر نوی شروع شو. چا سفر زیات کړی او چا سفر کم کړی دی، او دا سفر ختمېږي د انسان په دې مرګ سره، او بیا د آخرت سفر شروع شي. نو په دې سفر کې دې ته متوجه کېدل پکار دي چې دا هر نوی کال چې راځي دا زما او ستا سفر ختمېږي. هر 30 راځي، که 19 که 20 21 راغلی 22 راغلی 30 راغلی، زما او ستا سفر ختمېږي. په دې سفر کې دې ته متوجه شه چې دا روغ صحت او دا وقت دا په ښه کې مصرفېږي که په بدو کې مصرفېږي. دې نقطې ته متوجه شه. دې ته مه متوجه کېږه آتشبازي ده او خوشحالي ده او مبارکي ده، بلکې دې ته متوجه شه چې دا نوی کال دا په څه شي کې مصرفېږي. هغه یو شاعر وایي وإنا لنفرح بالأيام نقطعها. وایي موږ په دې باندې ډېر خوشحالېږو چې دا یو ورځ تېره شوله، خوشحاله شو ورځ تېره شوله. وایي په دې باندې پوه شوه کل یوم مضى جزء من العمر. کله چې دا یوه ورځ تېرېږي نو په دې باندې پوه شوه چې ستا یوه حصه تېره شوله. کله چې میاشت تېره شي او په ګیره کې یو سپین زیاتېږي نو یقین وکړه دا بېرته شاته نه ځي، بیا بېرته نه زیاتېږي. دا یوه ورځ چې تېره شوله زما او ستا یو حصه تېره شوله، خلاصه شوله.
زه خو دا غواړم چې بېرته شلو کالو ته ورسېږم، بېرته راتللسو شم، بېرته د 15 شم. هېڅکله دا نشي کېدلی. ډېر مشران دلته ناست دي، هم دا خواهش چې زما غزواني بیا راشي چې زه 10 او 10 او 15 شم. هغه وایي ته په دې باندې خوشحالېږې چې دا ورځ تېره شو، لیکن دا زما ستا ختمېدل دي، زما ستا تېرېدل دي. زما عزتمندو، د وخت قدر کول پکار دي. د دې قدر نه دي کول پکار چې نوی کال رالی، د دې قدر نه دي کول پکار چې دېرش لاړې، بلکې د وخت قدر وکړه. وخت که دې د لاسه ورکړه، ډېر شیان به د لاسه ورکړي. په دې وخت کې ته د الله عبادت کولی شي، په وخت کې ته د والدینو خدمت کولی شي، په دې وخت کې ته د انسانانو خدمت کولی شي، په دې وخت کې ته صلې رحمي کولی شي، ډېر کارونه پکې ته کولی شي. وخت چې د لاس ورکړه، ډېرو کارونه به ته محروم شي. او بیا زما عزتمندو، خاص کر دلته اولادونه په دې خبره باندې پوه کول پکار دي. دا اولادونه د الله رحم ته مه پرېږدئ چې بس څنګه ټاغټېږي او څنګه چې ژوند کوي او څه چې کوي بس پخپله به مخې ته رواني. دا زما ستا مسؤلیت دی. اولاد فقط دې ته مه پرېږده چې نوي کال مبارکي ده او خوشحالي ده او اتشبازي ده. دې باندې پوهه کړه چې بچیه نوي کال په اهمیت باندې پوه کړه. نوی کال زول 2023 کال تیر شو، ته ما سره کېنه. په 2023 کې ستا دیني علوم څنګه وو، ستا عصري علوم څنګه وو، ستا تربیت څنګه وه، ستا مونځ او دس څنګه وو، ستا کاروبار کاروزګار دا څنګه وو. آیا ته په دې 2022 نه په دې 2023 کې مخې ته تللی او که لاندې ښکته راغلی؟ هغه په دې باندې پوه کړه، د خپل ځان سره محاسبه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. ځان سره حساب وکړه مخکې له دې نه چې تا سره الله سبحانه وتعالی حساب وکړي. د ځان سره حساب وکړه چې په دې 2023 کې ما ښه کارونه څومره وکړل، بد کارونه مې څومره وکړل. په 2023 کالونو کې په دې کې ما د الله مخلوق له فایده ورکړې ده که ضرر مې ورکړی دی. په 2023 کال کې ما الله راضي کړی او که ما الله ناراضه کړی و. په دې 2023 کال کې زما معاملات، زما اعمال، زما اخلاق، زما حلال او حرام، زما حقوق الله، زما حقوق العباد دا څنګه؟ د ځان سره محاسبه وکړه، د خپل ځان سره محاسبه وکړه چې ما 2023 کې څه کړي دي. که چېرې تا په 2023 کې ښه کارونه کړي، ښایسته کارونه دې کړي، نو بیا په دې 2023 په دې نن ورځو کې د ذکر د افتزون د ورځ باندې کېنه او د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړه چې الحمدلله ما په 2023 کې ډېر ښه کارونه کړي دي، بد کارونه مې پکې نه دي کړي. او که نو دې کړي او 2023 دې په عباسیاتو کې تېر کړی دی، عباس دنه تېر شوی دی، نو په 2024 کې اوس کلک عهد وکړه او دا عهد وکړه چې 2023 کې چې ما کم بد کارونه کول، کم خراب کارونه مې کول، هغه کارونه به زه نه کوم. په 2024 کې به زه ښه کارونه کوم او کوشش به کوم چې د الله مخلوق له پیدا ورکړم او الله سبحانه وتعالی راضي کړم. دا عهد د ځان سره وکړه. 2023 کال تیر شو، موږ تاسو نورم دې مرګ ته ورنږدې شو. ځان سره لږ فکر وکړه چې ما د دې مرګ لپاره څومره تیاری کړې دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی یو ورځ چې زما عباس تېره شوي، زه هېڅکله هم دومره نه یم خفه، لیکن په هغه ورځ باندې ډېر زیات خفه یم چې زما دا یوه ورځ تېره شوه، زما په اعمالو کې اضافه ونه شوله. ما داسې عمل ونه کړ چې زما په دې نیک عمل کې اضافه شوی وي. هغه ورځ زه په دغه زما د ژوند سخته ورځ چې دا ورځ ولې داسې تېره شوه او زما په عمل کې ولې اضافه ونه شوله. زما عزتمندو، زه همیشه دا خبره کوم چې موږ او تاسو په دې مملکتونو کې اوسېږو، منګه د دې خلکو نه تمام شیطاني شیان زده کړل، ټیک ټاک هم دې زده کړه، فیسبوک هم دې زده کړه، تمام عباسیات فضول شیان موږ او تاسو له دې نه ډېر زر زده کوو، فخر هم پرې کوو، وخت هم ورکوو. لیکن کوم چې د کار شیان دي موږ او تاسو نه اخلو. د کار شیان هغه نه اخلو. کوم چې بېکاره شی دی، ټیک ټاک دی، مندرۍ دی، والی دي، دا شی دی موږ او تاسو ډېر زر زده کوو او په دې باندې خوشحاله یو. د دې خلکو د کار شیان واخلئ. هغه څه شی دی د دې خلکو نظم او ضبط وګورئ. نظم او ضبط دا د دې خلکو بهترین دی، دا دې زده کړئ. دې خلک څومره د خپل وطن ته وفادار دي، دا دې زده کړئ. دا خلک څنګه د قانون احترام کوي، دا دې زده کړئ. دا خلک څنګه محب وطن دي، دا دې زده کړئ. دا خلک دا څومره دا په تعلیم کې څومره مخکې دي، دی په ډسپلین کې څومره مخکې دي، دا شیان ته زده کړه. هغه شیان آتشبازي او پلانې شی او پلانې شی، دا فضول شیان به ته څه کړې چې ته د قسمه قسم شیونه دی لا ایجاد کړي نه، سره ما په خپل واده کې کړي. اوس خو لا نوي شیان راوتي دي، وایي په خېټه باندې ډانس کېږي، په خېټه بوک ډانس راوتی دی، د خېټې ډانس راوتی دی، نوی شی دی راوباسي، ساله مسلمانانو اخیستی، بس خوشحاله ولا ما خو پلانې شی وکړو. الله بندګانو دلته ډېر ښه شیان دي، نظم، ضبط، ډسپلین، دوی چې د خپل قانون څومره احترام کوي، دا شیان وکړي. هغه بېکاره شیان به څه کوي، د هغې خو څه فایده نشته دی.
نو خپل اولادونه هم دې طرف ته تشویق کوي. موږ په اول کې ویلې چې د دې خوشحالۍ د نوي کال څه مقصد نشته دی. ولې نشته دی؟ د دې نوي کال د خوشحالۍ داسې یو مقصد دی. یو قاضي راولګېد او په چا باندې فیصله وکړله چې ته 15 کاله پس اعدام کېږي. نو دا کس چې اوس اعدام کېږي نو دا به هر کال خوشحالي کوي. دی به آتشبازي کوي، خوشحالي به کوي چې زما 4 کاله پاتې شو، زما 3 کاله پاتې شو او دا مې اخري کال دی. نه، هېڅکله به داسې ونه کړي. کله چې الله سبحانه وتعالی زما او ستا په باره کې دا فیصله کړې ده چې موږ نه پاتې کېږو، څوک پاتې کېږي؟ نه پاتې کېږي. الله دا فیصله کړې ده، یا دې تا ته ډاکټر ووایي یا دې زه ووایم او یا دې بل ووایي. الله دا فیصله کړې چې انسان ته نه پیدا کېږي، دا مرګ په تا باندې راتلونکی دی. خبره خلاصه شوه، اوس دې ته متوجه شه. زما عزتمند عمر مثال داسې دی لکه د واورې د بره په شان. که تا له دې نه فایده وانخیستله دا به ابد ضایع شي. دا به څه شي؟ ابد به ضایع شي. کومه قومونه چې د وخت قدر کړی دی، هغه قومونه صحراګانې ګلشن کړلې، د زمانې اقتدار یې حاصل کړی دی، د زمانې قیادت یې کړی دی. کوم وختونه چې د وخت قدر کړی دی، صحراګانې ګلشن کړلې او هغې د زمانې قیادت کړی دی. کومه قومونه چې د وخت قدر نه دی کړی، هغې د غلامۍ په زندګۍ باندې مجبوره شوي دي. کوم انسان چې د وخت ضایع کړ، وخت راپاڅېږي او دا انسان ضایع کړي. د وخت قدر کول پکار دي. نن سبا په مسلمانانو کې د ټولو نه ارزانه شی او اسانه شی څه شی دی؟ وخت ضایع کول. بس کښېنه 3 ساعته په تلیفون کې مصروفه شه، ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی. 3 ساعته په 4 ساعته وخت درنه نیسي. 4 ساعته په 4 ساعته وخت کې ته ډېر شی کولی شي. مسلمانانو دپاره اسانه شی وخت ضایع کول. کښېنه راځه 2 کسه چې کښېناستلو، غیبت دی، دروغ دی، بهتان چیني ده، نقطه چیني ده، په دې کې به کښېنو. وخت په دې کې ضایع کېږي. د الله بندګانو خپل هم د وخت قدر وکړئ او د اولادونو ته هم د دې وخت قدر معلوم کړي چې بچیه ستا وخت څومره مهم دی، دا وخت بس تېر نه کړي. زموږ او ستاسو دین، زموږ او ستاسو اسلام هغه موږ ته د وخت پابندي راښیي چې د وخت پابندي وکړئ. قرآن موږ ته د وخت پابندي راښیي چې ته د وخت پابندي وکړه. ولې که د وخت پابندي دې ونه کړله نو په دنیا کې هم تاواني او په آخرت کې هم تاواني. که د وخت پابندي دې وکړله دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب. زموږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو 23 کاله هغه انسانیت طرف ته دعوت ورکړه. څو کاله؟ 23 کاله انسانیت طرف ته دعوت ورکړه. اوس ته تاریخ راواخله او سیرت راواخله او هغه مطالعه کړه، نو حیران بشي چې د الله پیغمبر د دې وخت څونه پابندي کړې ده، د څومره د دې وخت قدر کړی دی. بیا صحابه کرام وګوره هغې څومره د وخت قدر کړی دی. که نه نو موږ او ستاسو دپاره یو عمده مثال، د آخري خبره ذکر کوم، زموږ او ستاسو دپاره یو عمده مثال هغه څوک دی؟ معاذ رضی الله تعالی عنه. هغه یو صحابي دی، یو نوجوان صحابي دی. 30 کاله د هغه عمر چې دی په اسلام کې داخل شه، دی مسلمان شو. 30 کلن دی په اسلام کې داخل شه. کله چې وفات شو څو کاله؟ 30 کاله په عمر کې وفات شو. 30 کلن و چې دی وفات شو، یعنې په اسلام کې د څونه وخت تېر کړی؟ 6 کاله وخت په اسلام کې تېر کړی. کله چې معاذ رضی الله تعالی عنه وفات کېږي، تاریخ په دې باندې گواه دی، شاهد دی، او په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوي احادیث په دې خبره باندې شاهد دي چې معاذ رضی الله تعالی عنه یو نوجوان صحابي کله چې هغه وفات کېږي د الله سبحانه وتعالی عرش ولړزېده. د هغه نوجوان صحابي په وفات باندې د الله سبحانه وتعالی عرش ولړزېده. ولې؟ 6 کاله هغه په اسلام کې تېر کړي. وجه دا وه چې د 6 کاله هغه د وخت قدر کړی. دا 6 کاله دا عبث نه تېر کړی. دا رتبه ما او تا ته هم حاصلېږي کله چې موږ او تاسو د وخت قدر وکړو. د وخت قدر که وکړو نو موږ او ستاسو، زموږ او ستاسو نسل هغه به د زمانې قیادت کوي، هغه به صحراګانې ګلشن کړي، هغه به د غلامۍ زندګۍ به هېڅکله هغه تېره نه کړي. زما عزتمندو وخت ډېر مهم دی. که 2023 راځي، که 2040 راځي، ځان سره محاسبه 2 شیان فقط وساتئ. 2023 خلاص شو، 2040 اوس څه کول پکار دي؟ دا 2 نقطې فقط زده کړه. دا زما او ستا دپاره ډېرې فایدهمنې دي. په ماضي باندې محاسبه 365 ورځې څنګه تېرې شوې، په څه شي کې تېرې شوې. په ماضي باندې محاسبه وکړه، ځان سره حساب وکړه. اول دا. دویم کار چې شي وکړه، آینده لایحه عمل. د آینده دپاره اوس لایحه عمل توی کړه چې زه به څه کوم، آینده به څه کوم. 365 ورځې به دا به زه به څه کې تېروم، زما تعلیم به څنګه وي، زما دیني علوم به څنګه وي، زما عصري علوم به څنګه وي، زما د رشتهدارانو سره سلوک به څنګه وي، د والدینو خدمت به څنګه وي، او زه به څنګه د معاشرې دپاره یو ښه انسان جوړ شم. نو دا 365 ورځې
اوس د دې دپاره لایحه عمل جوړ کړه د په ماضي باندې حساب او د آینده دپاره یو ښه پلان جوړول الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو معلوم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو ته هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين رب العالمين چې موږ چې ما اورېدل په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي یا اله العالمین ته موږ راضي شي رب العالمین 2023 کال کې کومه هر قسمه کوتاهي شوي تقصیرات شوي انسانان ضعیف او رب العالمین ته موږ باندې رحم وکړي موږ ته بخشش وکړي رب العالمین راتلونکي 2023 کال کوم باندې د خیر او د خوشحالۍ او د خیر او د برکت کالو ګرځي رب العالمین زمونږ اولادونه په دې کې اصلاح کړي موږ ته د اصلاح توفیق راکړي رب العالمین د هر قسمه 2023 کال کې موږ د فتنې نه د مصیبت نه د مصائب نه موږ محفوظ وساتي رب العالمین څومره دوستان چې دلته حاضر دي او د هغې څه شرعي حاجتونه رب العالمین کړي هغه شرعي حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي څومره مریضان چې دلته موجود دي خصوصا ماما حبیب دلته موجود دی مریض دی رب العالمین دې تمام مریضانو شفای کامله عاجله ورکړي رب العالمین دې تمام له شفا ورکړي اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم